تاسو به د اکبر باچا د لټانو کیسې اوریدلې وي. معلومه نه ده چې دغه څومره حقیقت لري، خو په یورپي هیواد مانټینیګرو کې هر کال د سستۍ یا لټوالي سیالي کیږي او هغه تن یې ګټي چې تر ټولو ډیر لاټ وي. زما د سمندر غاړې ته د تګ پلان هم و، خو اوس فکر کوم چې د هغې لپاره به ناوخته شي. زه تر جنورۍ میاشتې پورې دلته د ملاستې پلان لرم. ما ویلي چې که څوک مړه هم شي نو ما مه خبروئ، هسې ټوکه کوم. په مانټینیګرو کې د لټانو دا سیالۍ دوبرافکا په 2019 کال کې پیل کړي دي. د دې هیواد خلک سست یا آرام خوښونکي ګڼل کیږي. دا سمه نه ده. موږ خپل کارونه په وخت سرته رسوو او بیا په اوزګار وخت کې آرام کوو. په سر کې دا سیالي د یوې ونې لاندې 21 لټانو پیل کړه، خو بیا ترې د یخنۍ او باران له وجې ځینې جعلي لټان وتښتېدل او اصلي لټان لا هم پاتې دي. موږ سره په سیالۍ کې د نفسیاتي ناروغو 3 ډاکټران هم وو، خو هغوی نور نشو ایسارېدلی او خپې یې وویستلې. دوی موږ ته هر څه راکوي، 3 وخته خواړه راکوي او د ورځې 3 واره د باتروم لپاره د 15 منټو وقفه لرو. موږ په ماښام کې بنډار کوو او موسیقۍ ته په ملاسته ګډېږو. دا سیالي د اګست له 18 نیټې پیل شوې او د سپتمبر په 12 لا هم روانه ده. 2 کاله وړاندې چې ما سیالي وګټله نو دوی راته وویل چې تر سیالۍ وروسته اول کار به څه کوې؟ ما ویل چې آرام کول غواړم. تاسو یقین وکړئ چې هر وخت ملاسته هم ډېر ګران کار دی، انسان ډېر ستړی کوي. په دې سیالۍ کې بریالي شوي تن ته د هیواد تر ټولو سست یا لټ انسان ټایټل او 1000 یورو په انعام کې ورکول کیږي.